تا ته 2 نمبر یې ولګېدې دخله سارقه وخرجه مغیره چې کله دا کور که ننوځي نو غالي او بیا چې راوځي نو مغیره لوټ کوونکی نو یو بي جي د باجوړ نمبر یو ایم ایم ډي 2 نمبر یې ته ولګېدې په یو خټه ډوډۍ باندې د الله نبي له سړي ډوډۍ وکړه ویل 5 کسان ځان سره راوله 5 ملګري کړي یو څه بل ملګری شو دروازې ته چې ورسېد د الله نبي موږ 5 دا بل د شپږم د خپل راغلی دا درشي هغه ویل د الله نبي دا دې راځي نو برای کرم سلیمان السلام چې کله مونږ وکړو میږي ته ویل یا ایتها النمله اخبرني بالقصه چرته تللی وي هغه ویل زه خو د سمندر غاړې له راشم فخلق لي ملک على صورة الزبده یو فرشته د په شکل د تینځخ باندې په خوله کې شنه پاڼه وه نو چې کله زه د سمندر غاړې له راشم فصحت زه یو چغه وکړم سمندر نه یو تینځخ راشي زه چې پیر سواره شم سمندر مین ته لاړ شي بیا کته ځي یخ ته چې ورسېږي فشق الحجر ګټه وچوي د هغې نه یو چنجی راوځي او چنجی څه وایي سبحان الحمدلله الذي خلقني وصيرني في البحر هغه رب له ثنا ده چې دې پیدا کړی په سمندر کې په وچه ګټه کې د ورځې 2 ځله ماله شنه پاڼه راکوي هغه میږي یوه خبره بل هم کوي ښه دا میږي ډېر سم منطقي و هغه وایي چې زه ماله 2 ځل پاڼه راکوي الله په وچه سمندر کې په وچه ګټه کې نو د آخري نبي امتي به د لوږې مړ شي نه مري نو برای کرم د الله نبی کتابونه لیکلي په 3 شپېته کاله کې 2 ټیمه ډوډۍ هم نه ده خوړلې د الله نبی د معدې ډوډۍ هم نه ده خوړلې او د الله تعالی نبی په مړه ګېډه هم نه ده